آخر په اسلام کې داسې سوو چې د هارورډ پوهنتون یو ډاکټر او د جرمني یو ډیر غټ سفیر یې د خپلې عهدې او شرابو پرېښودو ته مجبور کړو. ډاکټر مراد هوفمن ته د کومې پوښتنې ځواب په قرآن کې میلاو شو چې د هغه ژوند یې د تل لپاره بدل کړو. دا کیسه د یو داسې کس ده چې د یورپ په یو ډیر عزتمند خاندان کې پیدا شو. هارورډ پوهنتون کې یې سبق وویل، د جرمني په خارجه وزارت کې یې په غټو عهدو کار وکړو، د ناټو ډایرکټر شو او په الجیریا او مراکش کې د جرمني سفیر پاتې شو. خو د دې ټولو کامیابیو سره سره د هغه زړه د داسې یو حقیقت په تلاش کې وو چې نه ورته په پوهنتونونو کې میلاو شو او نه په سفارتخانو کې. هغه حقیقت اسلام وو. ډاکټر مراد ویلفریډ هوفمن د 1931 کال د جولای په 6مه د جرمني په اشافنبرګ ښار کې پیدا شو. پلار یې د فزیکس او ریاضیاتو پروفیسر وو. کور یې د علم او کتابونو نه ډک وو، خو هغه روحاني سکون پکې نه وو چې د هر انسان ضرورت وي. د په کاتولیک مذهب کې پرورش موندلی وو او د قانون په برخه کې غټې ډګرې لرلې. د ژوند اصلي سفر په 1961 کې هغه وخت شروع شو کله چې د جرمني په خارجه وزارت کې کار شروع کړو. په 1962 کې د الجیریا په جرمن امبیسي کې مقرر شو. هغه وخت په الجیریا کې د آزادي جنگ روان وو. د پخپلو سترګو لیدل چې فرانسوي پوځیانو به هر وخت بیګناه عربان وژل. خو په دغه وینو او ظلمونو کې هوفمن یو عجیبه څیز ولید او هغه د الجیریا د مسلمانانو صبر، استقامت او انسانیت وو. هوفمن به ویل، ما داسې خلک ولیدل چې په سخته تکلیف کې به یې هم صبر کوه، په روژه کې به یې په پوره پابندي روژې نیولې او په مصیبت کې به یې هم انسانیت نه پرېښود. دته پوښتنه پیدا شوه چې دا خلک دا طاقت د کوم ځایه اخلي. کله چې د دې ځواب تلاش کړو نو قرآن مجید ته ورسید. قرآن چې یې ولوست نو دومره متاثره شو چې بیا یې کله هم نه دی پرېښودلی. د په ژوند کې بل موډ اسلامي فن او هنر و. د پخپله د رقص او هنر یو غټ نقاد وو، خو کله چې په سپین اندلس کې د مسلمانانو جوړ شوي جوماتونې او ودانۍ ولیدلې نو د نظر بدل شو. د پکې د توحید نښې ښکاره شوې. درېمه خبره د عیسایت په عقیده کې تضاد وو. د تثلیث تریو خدایانو عقیده د عقل نه لرې ښکاره شوه. د په قرآن کې د یو الله ډیر صفا او د عقل مطابق تصور وموندل. بالاخره په 1980 کې د اسلام په باره کې خپل ټول سوچونه په 14 پاڼو کې ولیکل او د ډسلډورف د یو جومات امام ته یې ورکړل. امام ترې وپوښتل، آیا ته په دې یقین لري؟ دی وویل، هو. امام ورته وویل، نو بیا خو ته مسلمان یې. په دغه کال دا د مشهور عالم محمد اسد په لاس کلمه وویله او مسلمان شو. مسلمان کېدو نه وروسته هوفمن خپل ژوند پوره بدل کړ. په 1980 کې عمره او په 1999 کې حج وکړ. دا د جرمني حکومت ته وویل چې زه مسلمان شوی یم، ځکه نو ما په اسرائیل یا ویټیکن کې مه مقرر کوئ. دا په ډیر نره د یو مسلمان په حیث خپله نوکري جاري وساتله. په سرکاري میلمستیاوو کې به یې روژه نیوله او شراب یې پوره پرېښودل. په 1994 کې دا د نوکرۍ نه استعفا ورکړه چې پوره وخت د اسلام خدمت وکړي. دا ډیر کتابونه ولیکل لکه اسلام دی آلټرنیټیو او جورنی ټو مکه. دا ته د جرمني حکومت غټ اعزازونه هم ورکړل او په 2009 کې په دوبۍ کې د کال د غوره اسلامي شخصیت جایزه هم ورکړل شوه. د 2020 کال د جنوري په 14مه دا نومیالي عالم او پخوانی سفیر د 88 کالو په عمر کې وفات شو. د هغه ژوند دا ثابته کړه چې حقیقت یوازې په عقل او علم نه بلکې په رښتیني ایمان کې میلاویږي. الله دې پرې رحمتونه وکړي. آمین.